عبدالله وایي د خبر له لومړي پړاو څخه د ټولو هیله وربند رامنځته کېدل دي. سلام، وخت مو بخیر. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانانو تر ټولو لویه غوښتنه د وربند رامنځته کېدل دي. عبدالله له رویټرز سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې تر ټولو مهم څه چې ټول افغانان د مذاکراتو په لومړي پړاو کې غواړي د وربند رامنځته کېدل دي. نوموړي د دې ترڅنګ پر دواړو لورو غږ کړی چې د اختلافي موارد د حل لپاره باید بحثونه وکړي او د خبرو له لارې دې پایلې ته ورسیږي څو په افغانستان کې روانې خونړۍ جګړې ته پای ومومي. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر دغه راز زیاته کړې چې د ښځو او اقلیتونو له حقوقو به دفاع کوي او هڅه به یې دا وي چې روانه نه مشروع خونړۍ جګړه د تل لپاره ختمه کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې نن په دوحه کې افغان او طالب پلاوي د مخامخ خبرو لپاره د راتلونکو ورځو اجنډا ټاکي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د خبرو ګډوډونکو هڅه وکړه چې دا مذاکرات وځنډېږي. د وویل اوس دا په افغانانو پورې اړه لري چې مذاکرات بریالي کړي. ستونزې به وي او موږ به خپل رول ولوبوو. افغانان هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست. تاسې بریا زموږ دعا